طالبان وایي که رسنۍ خپله بېطرفي ونه ستایي نو د راتلونکي اقداماتو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې له څو ورځو راهیسې په یو شمېر رسنیو کې د کابل حکومت د استخباراتي کړیو په اشاره د دوی پر ضد پروپاګند او یو اړخیزه نشریات کیږي. مجاهد زیاته کړې رسنۍ او خبریالان باید هوښیار اوسي، خپله بېطرفي حفظ کړي او د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د کابل ادارې د پروپاګند وسیله ونه ګرځي. طالبانو خبرداری ورکړی چې د خبریالانو او رسنیو لخوا د کاذبو خبرونو او غلطو معلوماتو د نشرولو په صورت کې د رسنیو او خبریالانو بېطرفي جدي سوال لاندې راتللی شي. د دې کار د دوام په صورت کې به د راتلونکو اقداماتو مسؤلیت په خپله د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. باید وویل شي چې طالبان داسې مهال یو شمېر رسنیو ته د یو اړخیزه فعالیت له امله خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې ځینې رسنیو د طالبانو پر وړاندې پر پرله پسې ډول منفي تبلیغاتو ته مخه کړې ده.